په خپل وار سره عزیزانو او خویندو ورونو بیا هم د څیرو او خاطرو پروګرام ته ستړي مه شئ. لکه څنګه چې تاسو واورېدل زمونږ په ننني پروګرام کې زمونږ د وطن یو ډېر قهرمان، یو ډېر تکړه، یو ډېر نومیالی، یو ډېر وطن پرست او یو ډېر حساس شاعر زمونږ د پروګرام میلمه دی. زه د دې په وطن او خدای باندې د مین شاعر مخې ته د ستړي مشي لپاره او د درناوي او قدر لپاره او د ډېر ښایسته ښکلي او معنا ورکوونکي شعر د ستړي مشي او ښکلا او بدرګۍ لپاره په ډېر لنډ ډول باندې یوه قطعه خپل شعر 4 بیته او د شعر په ښکلا او معنا باندې یو 4-5 لنډې جملې ویل غواړم. زمون کاروان چې پرې لوټیږي خلکو، زمون کاروان چې پرې لوټیږي خلکو، دا که بیدیا او دا که خار وي څه پرې، او زما وطن نه چې څوک ساه اخلي، زما وطن نه چې څوک ساه اخلي، هغه چې یار او که اغیار وي څه پرې. د هنر او ادبیاتو په دنیا کې یوه پیغله اصطلاح بلوغ ته رسېدلې ده چې هغې ته زلمی هنر او ځوان ادبیات وایي. څرنګه چې په ژبو او خبرو کې هر څوک د هرې جملې نه د خپلې طبع او مجاز سره برابره معنا اخلي، نو ځینې کسان شرنګ و پرنګ یا ستوغو ستورو خبرو او ویناو ته زلمی هنر او ځوان مستقل او آزاد ادبیات وایي. خو خبره هیڅکله هم داسې نه ده. لکه څنګه چې د فیزیک علم د مادې او د مادې د خصوصیاتو لپاره مشخص فرمولونه او قواعد جوړ کړي دي، همداسې د ژورنالیزم علم او فن د هنر، ادبیاتو، کلا، داستان، خبر، انځور، ډرامې او د تلویزیون په پرده، د سینما په پرده د خبرو ناستې او د خلکو سره د خبرو کولو لپاره مشخص چوکاټونه جوړ کړي. په دې سلسله کې هنر او ادبیات دوه داسې ارزښتونه دي چې یو د بل سره نه شړېدونکی پیوند لري، یو پر بل باندې تکمیلیږي، یو پر بل بشپړېږي، یو پر بل ښکلی کېږي او یو بل ته تکیه ورکوي. په حقیقت کې ټولنه او ولس، خلک او پرګنې، ولسونه د هنر، ادبیاتو، ژبو او کلتور ځاله او زیږنده ده. په اوسنۍ پیړۍ کې، خصوصا په هغه نړۍ کې چې نړیوالو کشمکشونو او تکنالوژیکو پرمختګونو نړۍ اسمان ته ورسوله او د ځمکې تل ته یې ننایسته، ځوان هنر، زلمی هنر هغه هنر ته وایي چې په هغې کې د هنر رښتینې معنا، ښکلا د دې سبب شوي وي چې بې پامه ناپامه خلک او د هغو پام د ځان خواته راوړوي. ځوان ادبیات هغه ادبیات دي چې هغه د خلکو په مغزو کې، د خلکو په شعور کې تحول راولي. خلک هغه مسایلو ته متوجه کا کوم مسایل
چې د خلکو لپاره رنځ او درد وي. ځوان ادبیات هغه ادبیات دي چې هغه د رنځوري اجتماع او رنځور وطن د ټپونو لپاره د ملهم په توګه باندې استعمال شي، او ځوان ادبیات هغه ادبیات دي چې د هغو هر یو ټکی، هر جمله، هر داستان، هر طنز د شعر هر بیت په قوم او ولس کې د بیدارۍ او هوښیارۍ حکمت او هنر را پیدا کړه. دا څو جملې ما د وطن د ډېر نومیالي، ډېر تکړه او ډېر وطنپال شاعر ښاغلي سمیع الله تړون ډېر وطن پرست شعر او د ده هلو ځلو ته نظرانه کړي. سمیع الله تړون د افغانستان د ځوانو او زلمو شاعرانو د ډلې نه یو هغه شاعر دی چې د وطن مینه په خپل شعر کې داسې انځور کړې ده لکه څنګه چې یو ماهر زرګر، لکه څنګه چې یو ماهر بزګر، او لکه څنګه چې یو ماهر کسبګر کولی شي په خپل حکمت او فن باندې هغه څه چې دا د ځمکې نه، هغه څه چې دا د زرو نه، او هغه څه چې دا د هغه خپل مسلک نه غواړي هغه لاسته وروړی شي. تر هغې شېبې پورې چې په افغانستان کې د ښاغلي سمیع الله تړون سره تر هغې شېبې پورې چې په افغانستان کې د ښاغلي سمیع الله تړون سره زمونږ ټلیفوني اړیکې برابریږي، ستاسو پاملرنه د ښاغلي سمیع الله تړون یو شعر ته راړوم چې هغه د وطن مور ته دا شعر نظرانه کړی دی او په ډېرو ځایونو کې د سانسور په چاړه باندې ظالمو کسانو غوڅ کړی. هیله ده چې دا شعر چې سمیع الله تړون را سره په ټلیفون په کرښه کې راغی هغه به هم راته ووایي، مګر مخکې له دې نه چې هغه یې ووایي زه د خپل تخنیکي ملګري ښاغلي خوشحال خان نه هیله کوم چې په دې برخه کې کومک وکړه او د تړون صاحب دا شعر محترمو کتونکو ته وړاندې کړه.